د بلخ بادشاہ دی او په یو شاهي تخت باندې ناست دی. دی کې یو کس راغلی ورته وایي حضرت یو مسافر راغلی دی، دی بنگله کې ګرځي را ګرځي، شاهي دربار کې ګرځي را ګرځي، د وی راوی غواړي. ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه ورته وایي څه کوې؟ هغه ورته وایي دا سرای مې کتله، دا سرای مې کتله. دی ورته وایي دا سرای نه ده، دا شاهي محل دی، زه په شاهي تخت ناست یم، دا شاهي محل دی. هغه ورته وایي نه دا سرای ده، سرای دا مې لږه کتله. وی نه دا شاهي محل دی. دی ورته وایي دا شاهي محل دی. وی آو، وی دی کې ستا نه مخکې څوک و؟ وی زما پلار. وی د هغه نه مخکې پکې څوک و؟ وی د هغه پلار. وی د هغه نه مخکې څوک و؟ وی د هغه پلار. زما نیکه او بیا مې د نیکه پلار. نو وی ابراهیم ابن ادهمه سره یو مسافر خانه وی دی ته چې یو ورځ پکې د یو مسافر شپه، یو بل ورځ پکې د بل مسافر شپه. د پرون دی پکې د پلار شپه و، نن دی پکې ستا شپه ده، سبا به پکې ته نه او د بچو به دې شپې. دا مسافر خانی دی د دنیا کورونه، دا مسافر خانی دی او دا سرای دی. سرای مسافر راځي شپه پکې تیری او روان دی. نبی علیہ السلام را تړومبه خبره دا وکړه چې کن فی الدنیا کأنک غریب. دویمه خبره او عابر سبیل، یا په دنیا کې داسې ژوند تېروه لکه د لارې تلونکی، په لاره چې سړی روان وي. نو تاسو ته مه وي چې په لاره سړی ځي دی اوبه څکي که نه، او ډوډۍ م خوري، اوبه م څکي، دمه م کوي، خوب هم کوي، نو دا هر څه به کوي، خوړه نه کلکوي. په لاره روان چې هغه ړه نه کلکوي. نو دنیا کې خوره او څکه او اغونده خوړه پکې مه کلکوه چې آخرت تر نه هیر نه شي. دنیا کې ړه مه کلکوه، دنیا کې وړه نه کلکوي. اچانک په الموت یأتی بغتتن، مرګ به ډېر اچانک راشي، ډېر ناڅاپه به راشي، پورې به پورې پاتې او را پورې به را پورې پاتې. ډېر د افسوس په حالت کې بعضې مرګ راشي، سړي نه هر څه نیمګړي پاتې شي، د سړي ارمانونه نیمګړي پاتې شي. نیمګړي ارمانونه، دا دنیا د نیمګړو ارمانونه، دا هر څه به نیمګړي کېږي. د دنیا په یو شي به مړه نه مطمئنه. چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم صلح حدیبیه وکړله، مشهوره صلح ده، شرایط پاغې کې توی شو چې د مسلمانانو نه څوک کافرانو له راشي نو دی به واپس کېږي، د کافرانو نه چې څوک مسلمانانو له راشي نو دی به واپس کېږي. دا به مونږ له راکوئ، دا شرط پکې توی شو. او چې د دینه اپله راشي دی به نه واپس کېږي. صحیح. خو چې کم کس د کافرانو نه راغی هغه به مونږ ته واپس کوئ. دا په شرایطو کې و. نبی علیہ السلام وی ټیک چې څنګه صلح وشوله، دې کې یو کس ایمان راوړ، ابو بصیر رضی الله تعالی عنه نوم یې دی. هغه ایمان راوړ، راغی چې د دواړو جهادو سردار خواته کېناست. نبی علیہ السلام ورته وایي ما خو صلح کړې. صلح کې شرط دو چې د کافرانو نه څوک مسلمانانو له راغی، مسلمان شو دی به واپس کېږي، مسلمانان به ځان سره نه ایساري، ته واپس. هغه وایي د الله حبیبه زه خو نه ځم، ما ایمان راوړی دی، ما خو قوم نه پرېږدي، زه چېرته لاړ شم؟ نبی علیہ السلام ورته وایي زه دین نه پرېږدم، ما شرایط لیکلي دي، زه جنگ نه ګرموم، زه تا نشم ایسارولی. هغه وایي د الله حبیبه هلته مې قوم نه پرېږدي، دلته ته اجازه نه، زه دې نشم پرېښودلی، واپس. اقا صحابی ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام واپس ولی دلته خو قوم تتلی نشو، ځکه ایمان راوړی، قوم خو پرېښودنه، نو د یو دریاب په غاړه باندې دیره شوې. زه دلته به کښېنم، د الله په اسره ناستې قوم هم نه پرېږدي او د دواړو جهانو سردار لم نشي تللی، نبی علیہ السلام هم نه پرېږدي. نو زه یو دریاب په غاړه باندې کېناست.
چې چا به ایمان راوړو جو راتلل بد سره به ډېره کېدل ځکه نبی علیه السلام خو نه وي نه پرېښودل صلح کې شرط دا یو شرط دا نو دله به نور چې به ایمان راوړو جو راتلل بد سره به کېناستل نو د سره ډېر شي کسان جمع شو لویه قافله جوړه شوه د دې ابو بصیر رضی الله تعالی عنه سره نو چې کله به د کافرانو قافلې په لاره تللې دي به پې حملې کولې نو دی کفارو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته سوال جواب وکړل وی به دا ډله ځان ته وغواړه دی بوزه مونږ ته نه نیولی په شرایطو کې ځان له وغواړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ په نوم باندې خط لیکي خط ورته لیکي چې راځه زما خواله وس ما سره باقی ورځې تیرې کړه د دواړو جهادو سردار د ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ په نوم خط ولیکه چې راځه زما خواله دا باقی ورځې ما سره تیرې کړه هغه خط چې کس راوړو نو نبی علیہ السلام ته پته نه وه ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ ډیر بیمار شوی سمندر هواګانې چلیدلې وي سمندر هواګانو والے ډیر سخت بیمار دومره طاقت پکې نو چې د ځای نه راپاسي او دې کې ولا د دواړو جهاد د سردار د طرف نه خط چې ابو بصیره راځه دا باقی وخت ما سره تیر که بس ما ته اجازت میلو شو راځه دا باقی وخت ما سره تیر که ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ ته چې د دواړو جهاد سردار خط را ورسېدو نو ډیر بیمار دی پاسېدلی نشي نو د دواړو جهاد سردار خط را واغست خط راغسته دی او داسې خط پړاوی چې نبی علیہ السلام ورته خط کې لیکلي چې زما خواله راځه ما ته واپس لېږلی وی خدا شرایطو کې اوس اوس واپس راځه ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ خط راغسته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه خط پړاوی خط د لاسو نه ارتو شو خط په سینه باندې ولګېدو او ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ وفات شو د دنیا